د حمل په جریان کې د نس او ملا درد ډېری وختونه عام وي او معمولا د اندېښنې وړ نه وي، په ځانګړي ډول کله چې حمل پرمختګ کوي، خو ځینې وختونه وژونکي او کېدلی شي چې د مور او ماشوم دواړو د مړینې لامل شي. خو بیا هم دا مهمه ده چې د درد د رامنځته کېدلو شرایط، وخت او اړوند نښې په پام کې ونیول شي. دلته به یو څه تفصیل ورکړو. لومړی به پر هغه نورمالو اسبابو خبرې وکړو چې د هغوی په خاطر په نورمال او بې ضرره شکل د حمل په جریان کې د ملا او نس دردونه راپیدا کېږي او مور چندانې درملنې ته ضرورت نه لري. لومړی د رحم د غټوالي او کشش په خاطر یوې مور ته د حمل په جریان کې دردونه پیدا کېږي، ځکه چې په رحم کې غټېدونکی ماشوم د رحم د کشش لامل کېږي او هغه لیګامنټونه یا غوښې چې رحم یې په حوصله پسې مښلولی دی د هغوی د کشېدو په سبب باندې مور ته دردونه پیدا کېږي، چې دا یو نورمال حالت او مور کم جدي ګواښ سره مخامخ نه ده. دوهم، د مور او ماشوم دواړو د وزن د زیاتوالي په خاطر باندې د مور پر ملا باندې زور راځي او د درد لامل کېږي. یو خواته د مور وزن زیاتېږي او بلې خواته د ماشوم ورځ تر بلې وزن زیاتېږي او زور ټول د مور پر ملا باندې راځي. دریم، د ملا او نس دردونه د حمل په جریان کې د قبضیت په خاطر باندې هم رامنځته کېږي، ځکه چې په وجود کې هورموني تغیرات رامنځته کېږي او ورسره همزمانه رحم پر کولمو باندې فشار راوړي او د مور د ناراحتي لامل کېږي. اوس به راسو پر هغه اسبابو به خبرې وکړو چې د اندېښنې وړ دي او کله چې رامنځته سي باید مور روغتون ته انتقال سي تر څو مربوطه معاینات ورته اجرا سي او مناسبه درملنه وسي، چې په نتیجه کې به مور او ماشوم دواړه د مړینې او مایوتونو مخه نیول سوی. لومړی، تر وخت مخکې ولادت یا پری ټرم لیبور هم د ملا او نس د دردو په شکل سره راښکاره کېږي. که چیرې یوې مور ته تر 20 هفتې مخکې د ملا او نس دردونه پیدا سي خو درد داسې شکل ولري لکه د ولادت غوندې، نو موږ وایو چې مور تر وخت مخکې ولادت وکړي. بل سبب یې د پلاسنټا راجلا کېدل دي د رحم د دیوال څخه، چې دا یو ډېر خطرناک حالت دی او کله چې دا حالت رامنځته سي مور ته په ناڅاپي شکل سره شدید د نس دردونه پیدا کېږي، شدید د ملا دردونه ورته پیدا کېږي او کېدلی شي چې د محبل څخه خونریزي یا د وینې بهېدل ولري یا ونه لري. بل، پرې کلمسیا چې د حاملګي د وخت د وینې لوړ فشار هم ورته ویلی شو، چې په خاطر یې مور ته د نس دردونه پیدا کېږي او باید د وینې فشار راکنټرول شي تر څو د مور او ماشوم دواړو د مړینې او مایوتونو مخه ونیول شي. د بولي لارو په انتاناتو اخته کېدلو په خاطر هم مور ته د ملا او نس دردونه راپیدا کېږي، په خاص ډول د نس د کښتې خوا دردونه، چې ورسره همزمانه به مور د ادرارو مربوطه اعراض هم لري لکه ژر ادرارو ته تلل او سوزاک او داسې نور. او نور اسباب لکه د اپنډکس التهاب، د پانکراس التهاب او نور غیر ولادي اسباب هم کولی شي چې د حمل مربوط دردو په شکل سره ښکاره شي، خو هیڅ درد باید عادي ونه ګڼل شي او صرفي نظر نه شي. بالاخره به اوس راسو پر دې به خبرې وکړو چې خطرناک حالتونه کوم دي چې په طبابت کې ورته ریډ فلاګز او یا هم سور بیرغ وایي. مطلب که یوې مور ته کوم حالتونه پیدا سو نو باید مور فورا روغتیایي مرکز ته بې له ځنډ او مشورې انتقال شي تر څو مور معاینه سي، مربوطه معاینات ورته اجرا سي او ناروغۍ تشخیص او پر وخت درملنه وسي تر څو د مور او ماشوم دواړو د مړینې او مایوتونو مخنیوی وسي. لومړی، شدید او دوامدار د ملا او نس درد که چیرې مور ته پیدا سي. دوهم، د مور د محبل یا فرج څخه د وینې او یا مایعاتو راوتل. دریم، تبه او لړزه درلودل، د ادرارو سره درد لرل، که چیرې د ماشوم حرکات هم راکم سي او که چیرې مور ته د نس شدید د ولادت رقم حرکات او دروندوالی پیدا سي. په دې ټولو حالاتو کې باید بې له ځنډه مور روغتون ته انتقال سي او تداوي وسي. که چیرې موږ دا دردونه صرفي نظر ګڼو یا صرفي نظر خو کېدلی شي چې موږ د مور او یا هم ماشوم او یا هم د دواړو ژوند واخلو.